بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوا په نیکۍ او پرهیزګارۍ کې له یو بل سره کومک قدرمن مینوالو ګران کتونکو سلامونه کرامات قبول دا نوی موضوع د خپل مسلمان ورور حاجت پوره کول. حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه فرمایي چې په بنا کې له وخت خلیفه حضرت علی بن ابي جعفر رحمة الله علیه سره ملاو شو مغوی نه وویل که څه دې په کار وي راله ووایه. جواب کړ حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه وایي چې ټوله ځمکه دې د ظلم څخه ډک کړې ده، لږ د الله پاک نه ویرېږه او د خپل ظلمونه دې کم کړي. د وخت خلیفه چوپ شي او خپل سر ښکته کړي، په څو دقیقې بعد بیا ورکوي که څه دې خپل حاجت وي راله ووایه. نو په جواب کې ورله وایي چې د دې مقام له د مهاجرینو او د انصارو تورو را رسولی، تورو په زور را رسېدلی. نن د هغوی اولاده لګیا د لوږې او د تندې څخه لګیا د مري. لږ د الله پاک نه ویرېږه او هغوی ته د هغوی حقوق ورکړه، د هغوی حقونه ورله ورکړه. که دلته دې کیسې له مونږ ځیر شو خو په دې کې د وخت خلیفه د حضرت سفیان ثوري رحمة الله علیه څخه څو څو پیرې د هغه د حاجتونو باره کې پوښتنه کړې، خو هغه ورته د خپل مسلمان ورور حاجتونه وړاندې کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې الله پاک مونږ یو داسې مخلوق پیدا کړی یو چې زمونږ د موخه زمونږ مقصد د نورو مخلوقاتو د نورو انسانانو حاجت پوره کول دي. الله پاک په خپل ذات باندې قسم خوري چې د قیامت په ورځ به دوی له به عذاب نه ورکولی کېږي، دوی لپاره به منبرونه به ودرولی کېږي، دوی به د الله پاک سره به خبرې کوي او د نورو سره به حساب او کتاب به کوي. قدرمن ورونو، د الله پاک خوږ نبي فرمایي چې کوم مسلمان د خپل بل مسلمان ورور د ښېګړې لپاره یو ګام اوچت کړي نو هغه به الله پاک په لاره کې د جهاد عمر ثواب ورله ورکولی کېږي. نو باید د الله پاک دا مهرباني چې موږ یې د نورو خلکو لپاره د خپل بل مسلمان ورور لپاره حاجت پوره کوونکي ګرځولي وو، او دا چې موږ خپل حاجت بل چاته نه دی وړی دا باید همیشه یاد ولرو. ځکه چې د یو ځوان غوره ورځ یې هماغه وي چې په هغې کې د نورو مخلوقاتو اړتیاوې پوره کېږي. قدرمن ورونو، د الله پاک خوږ نبي فرمایي چې زیری دی د هغه چا لپاره د کوم د لاس چې د نورو مخلوقاتو لپاره ښېګړه کېږي، او خلاقت دی د هغه چا لپاره د کوم د لاسه چې د نورو لپاره نقصان رسي، بد رسي. نو تر څو چې موږ وس لرو باید د نورو سره د ښېګړې څخه انکار ونه کړو او د نورو حاجت پوره کوونکي جوړ شو. د الله پاک خوږ نبي فرمایي چې که چیرې یو انسان د خپل بل مسلمان ورور حاجت پوره کوي او د هغې لپاره کوشش کوي، نو که د هغه حاجت پوره شي یا پوره نه شي، الله پاک هغه کوشش کوونکي پخواني مخکې تېر شوي چې څومره ګناهونه دي هغه ورله معاف کړي او د ده لپاره دوه خلاصونه، یو د جهنم د اور څخه خلاصونه او بل د منافقت څخه خلاصونه دي. نو د دې دا مطلب قدرمن ورونو چې څومره زمونږ وس کېږي د خپل بل ورور لپاره د الله پاک نورو مخلوقاتو لپاره خپل کوششونه وکړو، د هغوی سره ښېګړې وکړو، د هغوی حاجت رفع کوونکي، د هغوی حاجت پوره کوونکي جوړ شي. وما علینا الا البلاغ.